د غزني دولتي پوهنتون او په دې ولایت کې د 9 ریاستونو ترمنځ د ګډو علمي همکاریو تړون لاسلیک شو. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د غزني والي خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې دا ډول تړونونه د شته ستونزو په هواري کې مهم رول لوبولی شي. تاسو پوهنتون ریاست لله الحمد پوهنتون ریاست کې داسې خلک اوسیږي چې هر ریاست ورته ضرورت لري. د پوهنتون دغه بېساری ګام چې نن موږ له 9 ادارو سره جناب والي صاحب له 9 ادارو سره د دوه اړخیزو همکاریو لړۍ پیلوو څو د غزني په سطحه د ادارو ترمنځ یوه ښه علمي او کاري همغږي رامنځته سي. ورته مهال د غزني پوهنتون رئیس ویل د دې تړون له لارې به د پوهنتون محصلینو ته د عملي کار کولو زمینه برابره شي. هغه محصلین چې عملي کار ته ضرورت لري نو موږ مخکې نه سوای کولی چې موږ دغو ریاستو څخه د دې تقاضا ولرو چې د موږ محصلینو ته عملي زمینه مساعده کوي چې عملي کار وکړي. نو نن چې تفاهمنامه ورسره لاسلیک کړه په هغو کې په متونو کې موږ دغه لیکلي دي هغه مادې ټولې پای ته رسولي دي دواړو طرفو هغه مطالعه کړي دي وروسته له مطالعې څخه دا لاسلیک شوی ده. نو په هغو کې د موږ د محصل مشکل هم حل ده دوی بیا د موږ له استادانو څخه استفاده کولی شي د دوی بیا هغه مشکل حل ده. باید وویل شي چې غزني پوهنتون اوس مهال په 6 پوهنځیو کې شاوخوا 2000 محصلین لري او سږ کال د دغه پوهنتون له 5 پوهنځیو 400 محصلین فارغ شول.